نبی صلی الله علیه وسلم چې به کله وده کېده په آخر وخت کې به یو دعا ویله او د خپل لاس مبارک به د اړخ ته کېښوستو بیا به دا ویل اللهم قني عذابک یوم تبعث عبادک یا الله ما د عذاب نه وساتي په هغه وخت کې چې کله بندگان د قبرونو نه راوباسي او قیامت ته راوباسي او حشر ته راوباسي دا به درې ځلې ویله. تاسو سوچ کوئ عزتمندو د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دغسې مرحلې د عذاب نه پناه غواړي او په هر وخت کې اخري وخت کې پرېوتلو په وخت کې دا وجه هم دا چې سړي ته پته نه لګېږي کله ته وده شي آیا دوباره راپاڅېږي او کوم داسې الله د نه روح اخلي ځکه دا خوب چې کوم دی دا اخو الموت دې ته ویلی شي دا د مرګ ورور دی دې سره دونه فرق یې نشته وایي سړی داسې وي لکه سړی چې مړ وي نو پته نشته راپاڅېږم که نه راپاڅېږم یا الله دا مې اخري ژوند نه وي خو دا دعا کوم چې ما ته د عذاب خپل نه وساتې چې کله بندگان راپاسې دا ویل کول پکار دي درې ځلې